د کهانۍ په شروعات کې موږ جسټین نومې هلک وینو چې هغه په ایرپورټ کې د خپل بیګ انتظار کوي چې په دې کې د هغه ملګري الکس هغه ته میسج وکړي چې ته څنګه یې. جسټین هغه ته ووایي چې زه خپل ګرل فرینډ پرېښودم او سکول پرېښودو سره زما پلار ماته ډېر زیات غوسه دی. چې په دې کې هغه شاته وګوري نو په بیګ ماشین باندې د هغه بیګ نه وي نو هغه ډېر زیات حیرانه شي او دغه ټایم په پوره ایرپورټ کې دی یوازې وي. هغه چې وګوري نو بیګ افیس هم بند وي چې په دې کې اچانک د بند بیګ ماشین نه یو تور کلر کې سوټکیس راپروزي. جسټین ته داسې ښکاري چې دا بیګ زما دی. هغه بیګ راوالي او د هغه ځای نه روان شي. د ده تلو نه بعد هغه ماشین په خپله باندې روان شي او د کپړې خورې ورې د هغې ماشین نه بهر ته راوځي. جسټین سګرټ لګولی وي او په ګاډي کې خپل کور طرف ته روان وي. په دې کې د هغې بیګ نه اوازونه راځي خو جسټین هغې ته اړ خیال نه وي چې په دې کې د هغه ګرل فرینډ هغه ته میسج وکړي چې زه به سبا درځم او خپل ټول سامان به دغه ځای نه راوړم. په دې کې هغه بل شوي سګرټ د جسټین په ګوته باندې ولګي او په غلطۍ سره د هغه ګرل فرینډ ته کال میلو شي. هغې ته داسې ښکاري چې جسټین ما پسې ډېر زیات خفه دی ځکه یې ما ته ویډیو کال وکړو. نو هغه جسټین ته ډېر زیات ځان ښایي. جسټین له ډېره غوسه ورشي او په فول سپیډ کې ګاډي را روان کړي. چې کله هغه کور ته راورسي نو هغه بیګ په هغه ځای کې پرېږدي او د نوډلز راغوستو دپاره فرج ته لاړ شي. جسټین چې نوډلز راواخلي نو په هغې باندې د هغه ګرل فرینډ ډېرې خرابې خبرې لیکلې وي نو د هغې د وجې هغه هېڅ هم نه خوري. نو دې نه بعد هغه خپلې کمرې ته لاړ شي او یو بل سګرټ بل کړي. لږ ساعت بعد هغه سوټکیس د هغه طرف ته په مزه مزه را روان وي او د هغې نه د یو سړي اوازونه راځي. جسټین چې دا اوازونه واوري نو هغه ډېر زیات ویرېږي خو بیا هغه ته داسې ښکاري چې زما ملګري الکس په ما سره ټوکې کوي. نو هغه الکس لا اواز ورکړي چې په دې کې د هغه سوټکیس نه اواز راشي چې دلته الکس نشته. جسټین ډېر زیات حیرانه شي او په مزه مزه هغه بیګ کولاوي چې په دې کې د هغه بیګ نه بیا اواز راشي. نو جسټین هغه بیګ په ځمکه کېږدي او زر یې کولو کړي. په بیګ کې یو انسان چې ډېر په بېدردۍ سره ورمنډلي وي. هغه سړی جسټین ته ووایي چې زما سر د دې بیګ نه را بهر کړه. نو جسټین ډېر زیات ویرېږي او ډنډه راواخلي او د هغه طرف ته روان شي. هغه سړی جسټین ته ډېر زیات منتونه کوي چې پلیز ما مه وهه او هغه سړی جسټین ته ووایي چې ما یو ډېر غلط کار کړی دی نو د هغې د وجې زه دلته کېږدی یم. جسټین هغه سړي ته ووایي چې زه به تا هسپتال ته بوځم خو هغه سړی جسټین ته ووایي چې هسپتال والا زما هېڅ مدد نشي کولی. هغه ډېر زیات په تکلیف کې وي نو جسټین فټافټ هغه بیګ بند کړي او هغه هسپتال طرف ته روان کړي. نو هغه سړی یو چغه ووایي او جسټین ودرېږي. جسټین دوباره هغه بیګ بند کړي او روان شي. هغه سړی جسټین ته ووایي چې ته ما د دې بیګ نه بهر کړه نو هر څه په خپله ټیک ټاک شي. جسټین د هغه خبره ومني خو هغه اوس هم یېرېږي چې هسې نه دی بهر راوځي او په ما باندې حمله وکړي. خو مګر هغه سړی په خبرو د جسټین دماغ خراب کړي. نو د دې د وجې هغه دا سړی د بیګ نه بهر رخکو باندې راضي شي. کله چې جسټین د هغه خپله بیګ نه بهر راوباسي نو هغه درد د وجې چغه کړي. نو اچانک د هغه د خولې نه د سونې یو سکه بهر ته راپروزي. جسټین ډېر زیات حیرانه شي او د هغه طرف ته ګوري. نو په دې کې هغه سړی جسټین ته ووایي چې ما ته یو داسې بیماري لګېدلې ده چې کله زه په درد کې یم نو زما د خولې نه سونه راوځي. جسټین ته په دې هر څه لیدو باندې یقین نه راځي. هغه سړی جسټین ته ووایي چې ته ماله څومره درد راکولی شي نو راکړه او څومره چې سونه ته اخلې نو واخله. او هغه سړی جسټین ته دا هم ووایي که چېرې زه تا د دې بیګ نه بهر کړم نو چې څونه سونه تا اوښکې وي نو هغه ټوله به ستا وي. لږ ساعت بعد هغه سړی ویده شي. جسټین هغه بیګ بند کړي او خپلې کمرې ته یې یوسي. جسټین ویده شي او هغه یو خوب ویني چې هغه پخپله په دغه بیګ کې ګیر دی او هغه خلکو ته د مدد دپاره چغې وایي چې په دې کې یو 3 کسان دغه کمرې ته رادن نشي او هغوی سره تمانچې وي او په هغه سوټکیس کې دننه جسټین مړ کړي. سهار چې جسټین د خوبه راپاسي نو هغه ته احساس وشي چې دا خو یو د یارې خوب و او هغه سوټکیس هم په هغه ځای باندې پروت وي. جسټین د سونې هغه سکه راواخلي او د خرڅولو دپاره یې دوکاندار راوسي. دوکاندار هغه ته ووایي چې دې په بدله کې به زه تاله $250 درکوم خو ته به ماله د پولیس نه پروف راوړې چې دا سکه ستا ده که د غلا ده. د دې نه بعد هغه خپل ملګري الکس سره په پارک کې میلو شي. هغه الکس ته هغه کاغذ وښایي. هغې ته چې هغه وګوري نو الکس هغه ته ووایي چې دې خو تاله ډېرې کمې پیسې درکوي او هر څوک ستا د کمکلتیا نه فایده اخلي. دې نه بعد دې دواړه کور طرف ته روان شي او جسټین الکس ته د هغه سوټکیس باره کې ټول هر څه ووایي خو لیکن الکس ته دا هر څه بکواس ښکاري. دی دواړه چې کور ته ورسېږي نو اچانک د جسټین ګرل فرینډ ډېره یېرېدلې وي او د دروازې نه بهر راوځي. جسټین هغې ته ووایي چې دلته څه کوې نو هغه جواب ورکړي چې زه خپل سامان وړو دپاره دلته راغلی یم او ما دا سوچ کله هم نه وکړی چې جسټین یو قاتل هم دی. الکس او جسټین د دې په خبره باندې پوه نه شي. د جسټین ملګری چې دننه لاړ شي نو سوټکیس نه د یو سړي لاس بهر راوځي. هغه چې بیګ کولو کړي نو په یې کې دننه یو سړي وده وي. نو جسټین هغه دواړه کمرې ته بوځي او په پوره خبره باندې پوهه کړي چې څنګه دوی سوټکیس خواله ورشي. نو هغه سړی د خوب راپاسي چې د هغې سره الکس او هغه جینۍ ډېر زیات ویرېږي. جسټین هغې ته ووایي چې دا سړی ما ته هم په دې حالات کې میلو شوی و. د دې نه پس جسټین او هغه جینۍ د دې سړي خپه د بیګ نه بهر راوباسي. نو دا سړی د درد د وجې چغې کړي یو بله سکې د سونې د خولې نه راپورته. د الکس نظر په هغه سکې باندې پروزي او په مزه مزه د هغه سړي د خولې نه نورې سکې راوځي. هغه جینۍ ډېره زیاته خفه شي او دلته الکس د دغې موقع نه فایده واخلي او یو سکه پټه کړي. لږ ساعت پس هغه سړي ووایي چې ما ته اوس د خوب ضرورت دی. دا جینۍ دغه سړی د بیګ نه راښکل غواړي
خو لیکن الیکس دا دواړه یو بلې کمرې ته بوځي. الیکس دې دواړو ته وایي چې موږ ته د انسان په شکل د یو پیسو ماشین ملو شوی دی او چې موږ څومره غواړو دې سړي له به درد ورکړو د خولې نه باسي کېرو باسو مالداره به شو. خو لیکن دغه جینۍ او جسټن ته دا خبره صحیح نه ښکاري. دلته جسټن دغه جینۍ ته وایي که ته غواړې نو د دې سړي نه لږې پیسې ګټلی شي. خو لیکن دا سړی دلته ډېرې ورځې ساتل د خطرې نه خالي نه ده. بل طرف ته موږ ګورو چې الیکس هغه بیگ بند کړي. هغه سړی منع هم کړي خو د هغې نه باوجود هم الیکس دغه بیگ راواخلي او د کمرې نه یې بهر راوباسي او د پوړو نه یې ښکته غوځار کړي. د دغه بیگ راغورځېدو سره په زرګونو سونې سکې د دغه بیگ نه بهر راوغورځېږي. دا درې واړه چې دا دومره ډېرې سکې وویني او حیرانه پاتې شي او الیکس دوی ته ووایي چې دا سړی زه اوس چېرته هم نه پرېږدم. الیکس په لالچ کې راشي او دوی ته ووایي چې دا سړی همیشه خو نه خو 48 غنټو دپاره دا ته ځان سره ساتلی شي. دې نه بعد دا درې واړه یو ځای شي او په الګ الګ طریقو سره دې سړي ته تکلیف ورکول شروع کړي او د درد د وجې د هغه د خولې نه سونا راوځي. په بله ورځ باندې دا درې واړه په دغه پیسو باندې ښه ډېره عیاشي وکړي او ګران ګران شیزونه واخلي. دې کې شپه شي او دا درې واړه دغې سوټکیس سره یو ډیوایس کنیکټ کړي چې هغه ډیوایس دې سړي ته لګاتار د بجلۍ جټکې ورکوي. د دې سړي د خولې نه لګاتار د سونې سکې بهر راوځي. جسټن چې دا سړی په درد کې وویني نو د هغه په زړه کې ترس راشي او ماشین بند کړي او هغه خپل ملګرو ته ووایي چې یو سړی هم دومره بجلي نشي برداشت کولی. دلته هغه جینۍ په سکو باندې وینې صفا کولو کې مصروف وي او هغه د جسټن خبره ته اړو خیال ونه کړي او ماشین نور هم تیز کړي چې د هغې سره نورې زیاتې سکې د هغه د خولې نه بهر راوځي. جسټن په زړه کې وایي چې دوی له دا ماشین درول پکار دي خو لیکن الیکس او هغه جینۍ ډېر زیات لالچي شوي وي. لږ ساعت پس د درد د وجې هغه سړی دوی ته ووایي چې ما ته د زړه دوره راتلو واله ده. دې سره هغه جینۍ ډېره زیاته ویریږي او الیکس او جسټن طرف ته وګوري خو لیکن بې رحم الیکس هغه ماشین نور هم په تیز جټکې باندې سیټ کړي. جسټن ډېر زیات غوسه شي او الیکس ودري خو لیکن الیکس د لالچ په نشه کې ړوند شوی وي او هغه ته صرف غټ غټ ګاډي او خپل شان او شوکت ښکاري. خو لیکن جسټن هغه ته 48 غنټو والا ډیل یاد کړي. الیکس جسټن ته د مالدارۍ خوبونه وښیي خو لیکن جسټن ونه مني او هغه ته یقین نه راځي چې الیکس او کارلا د پیسو دپاره چا مرګ هم کولی شي. جسټن پولیس ته د ویلو دپاره کال میلو کړي خو لیکن کارلا د هغه موبایل په یو ډنډه باندې چوري کړي. جسټن له ډېر زیات غوسه ورشي او کارلا طرف ته وګوري خو لیکن کارلا په هغه ټایم باندې جسټن په سر باندې ووهي او د هغه د سر نه وینه روانه شي او د کمرې نه بهر وځي. کارلا د جسټن د مړ کولو دپاره هغه پسې شاته منډه کړي خو لیکن جسټن د پوړو نه ښکته پروزي او بېهوشه شي. الیکس چې دا هر څه وګوري نو حیرانه پاتې شي او هغوی هېڅ نه پوهېږي چې اوس به موږ څه کوو. الیکس کارلا ته ووایي چې موږ به دا ښار پرېږدو او چېرته به وتښتو خو لیکن شاته هغه سړی دوی ته آواز ورکوي چې تاسو چېرته هم نشئ تښتېد. الیکس هغه سړي ته ووایي چې ته خپله خوله بند کړه او دوی دواړو په اخري ځل د دغه سړي د خولې نه سونې راوښکلو فیصله وکړه. د بجلۍ د جټکې د ورکولو نه مخکې هغه سړی په چغه چغه په خندا شو او اچانک د هغه سړي سترګې تکې زیړې شي او الیکس او کارلا له سزا ورکولو باره کې سوچ کوي او په خندا شي. دوی چې څنګه دې سړي له بجلۍ جټکه ورکوي نو اچانک تیز هوا راشي او دوی دواړه شاته وغورځي او د هغه سړي نه ګیر چاپېره ډېر زیات لوګي شي او هغه سړی یو د بلا شکل کې بدل شي. الیکس او کارلا چې ده ته وګوري نو د ير د وجې په چغو شي او په دې کې اچانک یو د سوټکیسه غیبي ښکته راوغورځېږي. هغه سړی په خندا شي او دوی دواړه په سوټکیس کې بند. لږ ساعت پس د جسټن سترګې کولو شي او هغه په یو هسپتال کې وي او د ده خواته یو کاغذ پروت وي او هغې کې هغه سوټکیس والا سړي لیکلي وي چې زه به ستا د مدد دپاره همیشه تیار یم. هغه سړی مکمل ټیک شي او هغه په یو ایرپورټ کې وي او هغه سره یو شانتې ښه ډېرې سوټکیسې وي او په هغه سوټکیسو کې چې د الیکس او د کارلا چغې واوري نو هغه سړی په خندا شي او استانبول دپاره روان شي.